د پاکستان لدی شرم خبر شي. ګران لیدونکو سلامونه او احترامات مو منئ. پاکستان یو نوی ریکارډ جوړ کړی، خو دا ریکارډ د دوی لپاره بدبختانه د ویاړ نه بلکې د شرم ریکارډ دی. په پاکستان کې د پاحشاخانو خبره نوې نه ده، بلکې تر 415 خو په رسمي ډول له حکومت سره ثبت دي او قانوني فعالیت کوي. د هیرا منډۍ خو یادونه مه کوئ. حتی یوه څېړنه شوې وه چې په اسیا کې تر ټولو زیات لوس فلمونه په پاکستان کې قتل شوي وو، خو د دومره پاحشاخانو او غلطو کارونو له نتیجې به نه خبر چې پاکستان پکې ریکارډ جوړ کړی. خبر دا دی د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو 2 کلونو کې په پاکستان کې په ایډز د اخته کسانو په شمیر کې 14% زیاتوالی راغلی دی. راپور کې راغلی دی چې په 2018 کال کې په پاکستان کې 80,000 کسان په ایډز اخته وو، خو روان کال دغه شمیره 1,20,000 کسانو ته رسېدلې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې لا هم دا مرض په پاکستان کې د پراختیا په حال کې ده او ښایي زرګونه کسان نور هم پرې اخته شي. ویل کېږي چې د پاکستان حکومت د دغه مرض په وړاندې په مبارزه کې پاتې راغلی. دوی یادولو ده چې ایډز یوه ساري ناروغۍ ده او له یو کس نه بل کس ته د وینې او یو شمېر نورو لارو لیږدول کېدی شي. خو په دغه وایروس د اخته کېدو لوی لامل نامشروع جنسي اړیکې او لواطت ده. دوی یادولو ده چې د دغه مرض له کبله ګڼو خلکو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی. نو بناء تر څو چې د پاحشاخانو مخه ونه نیول شي، دا مرض نور هم پرمختګ کولی شي. نو دا چې پاکستان ځان ته اسلامي هیواد وایي، نو د پاحشاخانو مخه دې ونیسي. خو هلته هم بدبختانه ویل کېږي چې په اخته کسانو کې خپله حکومتي چارواکي هم موجود دي. بناء د مخنیوي لپاره باید لازم تبلیغات وشي تر څو خلک له ضررونو خبر شي. بل زموږ ستاسو دین ډېر ښکلی دین ده. ساده فرموله دا ده چې کوم شی په اسلام کې حرام وي هغه کار مه کوئ، لا دنیوي او اخروي تاوانونو به خلاص یئ. په هر حال په آخر کې یادونه کوم چې په پاکستان کې د HIV وایروس د پراختیا په اړه راپور د روغتیا نړیوال سازمان ورکړی. په هر حال ستاسو په نظر د دې شرمېدلي او مرګوني مرض د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ ترڅنګ د پاکستان په اړه مو هم نظرونه راته ولیکئ. دا په پاکستان کې د ایډز مرض د پراختیا په اړه لنډه ویډیو. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. دا نورې ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.